تاسو بچی کتلی وی چې کور کې خاون غوسه شي او خزه اوخي نو د خزه په بل چا وس نه رسیږي نو هغه زوی راونیسي او خې وټکي نو ادا غزوی په بل چا وس نه رسیږي هغه کشر خور راونیسي هغه وټکي او کله چې د انسان په زړه کې منفي جذبات پیدا شي نو د بدن بم خرابيږي د ذهن بم خرابيږي د اخلاق بم خرابيږي تاسو راته وایي تاسو چې کله څوک اوخي نو تاسو زړه خپکیږي او ګناه د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب زما ستاسو نه یو سوال دی. مشران وایي چې کوم ځای ډبي هلته ادب وي نو ماشومان په هر سره ښه کېږي او که خرابېږي. زما خوږه بچې د ماشومانو مثال خو د ګلونو دی څنګه چې یو ګل سړی اوشو کوي نو هغه مړاوي شي دقه شانتې چې یو ماشوم انسان اوخي نو هغه هم مړاوي کېږي او خرابېږي. تاسو راته ووایئ تاسو چې کله څوک اوخي نو تاسو زړه خفه کېږي او ګناه هم دقه شانتې چې د انسان کله زړه خفه شي نو د په زړه کې منفي جذبات پیدا کېږي او کله چې منفي جذبات د انسان په زړه کې پیدا شي نو د ذهن کې چې کوم دی مثبت جذبات نه پیدا کېږي نو د هغه منفي جذباتو د وجې نه نه صرف د دې ماشوم په شخصیت باندې اثر غورځېږي بلکې کله کله دا ماشوم دونه خراب شي چې دی هغه خپل انتقام د بل چا نه اخلي. تاسو بچی کتلی وی چې کور کې خاون غوسه شي او خزه اوخي نو د خزه په بل چا وس نه رسیږي نو هغه زوی راونیسي او خې وټکي نو ادا غزوی په بل چا وس نه رسیږي هغه کشر خور راونیسي هغه وټکي. دا ولې چې د هغه خزه په ذهن کې منفي جذبات پیدا شي نو هغه منفي جذبات مطمئن کولو دپاره هغه خپل زوی راونیسي او خې وډبوي او هغه زوی چې کوم دی په ذهن کې منفي جذبات پیدا شي نو هغه کشر خور راونیسي او خې وډبوي کشر خور په جړا شي. نو معلومه دا خبره شوله چې د انسان په وخلو سره که هغه غټ دی او که وړوکی دی د ده په زړه کې منفي جذبات پیدا کېږي او کله چې د انسان په زړه کې منفي جذبات پیدا شي نو د بدن بم خرابېږي د ذهن بم خرابېږي د اخلاق بم خرابېږي. نو موږ له پکار دی چې ماشومان نه وخو بلکې ماشومان په مینه او محبت سره پوهه کوو نو بیا به هغې خبره هم مني او هغې به خپله غصه په نور چا باندې نه وباسي. ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو جواب راکولو لپاره. دوی ستړی شي بچي خوشحاله اوسئ ودان آباد اوسئ. السلام علیکم. د سوات پوهنتون د سټوډنټانو لپاره یو زیری دی او هغه دا دی که چېرې فرض که تاسو ما سره په ټاک شوز کې حصه اخیستل غواړئ نو هم نن خپل رجسټریشن فارم فل کړئ او په واتساپ باندې هم رابطه وکړئ. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.